د غسل مکمله طریقه کراوه شي. ګورې عزتمنو، د غسل سنت طریقه مسنون طریقه دا ده چې کله یو چا کوروالي وکړه یا جما وکړه یا احتلام ورته وسو معذوره سو، یعنی پر ده باندې غسل واجب سو، نو دی چې اول بول وکړي استنجا دې وکړي. که چیرې یو قطره پاته وه یا یو څه مواد پاته ول هغه به خارج سي. د دې څه وروسته چې غسل کوې اول به اودس وکړې، لکه څنګه چې د لمانځه دپاره اودس کوې دغسې اودس وکړې. بیا د هغه څه وروسته چې اودس یې وکړې نو په هغه کې خوله پرېول په خپله رالو، پزه باندې اوبه ګرځول په خپله رالو. دا کار خو وسو. که چیرې اودس ته ونه کړې نو بیا به په خوله اوبه ګرځئ، په پزه به اوبه ګرځئ، او په پزه باندې دونې اوبه ګرځول ضروري نه دي چې ته هغه په دا تندي باندې ګڅه درد وکړي. بس دا څه اوبه دې ورکړي، ګوته نوده ګوته په وګرځوه او اوبه خو باندې واردې، بس هغه طریقه دا شوه. بیا به 3 واره پر ځان باندې اوبه توی کړي. یا اوس په وارو سیسټم دی هغه خوا دي، بس یو وار دې توی کړي، ښه ځان ومږه، بیا یې توی کړه ځان ومږه، بیا یې توی کړه ځان ومږه. دا 3 واره سنت عمل دی، په یو وارې باندې هم ستا غسل ادا کېږي. یعنی په بدن کې به یو بېشتم وچ نه پرېږدې، مکمل ځان به ته په اوبو باندې پرېوې. او که چیرې ستا اول اودس ونه کړي، هسې د خولو اوبه باندې په خوله باندې اوبه وګرځولې، په پزه دې اوبه وګرځولې او غسل دې وکړي، نو هم ستا اودس وسو. ځکه د اودس په دې غسل کې په خپله راغله. بیا به ته د رات ساعته بل اودس نه کوې چې یو د اودس عمل دې په دې نه وي کړی. بیا بل اودس کول مکروه دی چې تر څو د غسل په اوداسه باندې ته یو د اوداسه عمل ونه کړې، یعنی نفل ونه کړې یا لمونځ ونه کړې. نو ته که اودس وکړې هم پروا نه لري، خو صحیح داري چې بس په هغه اودس باندې ته لمونځ وکړې. او که چیرې یو ځای ته ولاړې چې هلته اوبو به اوس خو هغه ترتیب نشته چې هغه اوبه چې پخوا خو به دا په لګن کې ولاړ وه، اوبه به جمع کېدلې، بعد کې به پښې پرې. بس دغه صحیح طریقه ده د غسل. که چیرې ستاسه خوله یې رسوې وله یا پزه یې رسوې وله یا د یو اندام وچ پاته سوی، ته راووتې بعد کې په خبر شوې، بعد کې در معلومه شوله، هم صرف هغه اندام پرېو. په خوله که خوله پاته سوې په خوله اوبه وګرځوه، که پزه پاته سوې په پزه اوبه وګرځوه، که دې پښه وچه پاته سوې دغه پښه پرېوه. بیا دوباره د پوره غسل کولو ضرورت نشته. دا د غسل صحیح طریقه ده. اول خو دا ښه طریقه چې اودس وکړې، که دې اودس نه وکړې خوله و پزه دې دغسې اوبه وګرځولې، غسل دې وکړې، هغه هم اودس و. بعضې کسان وایي د سر مسه، نو مسه خو چې دا د غسل څه په 2مه درجه کې ده، هغه خو د سر باندې دې اوبه واچولې، خاني مسه ته څه کوې، خو ګره سر دې عادي پرېوړې، بس ستا اودس هم وسو، غسل دې هم وسو.